د سایبري امنیت کارپوه ساګر وشنوي د هویت د غلا کېدو د نوو خطرونو په اړه خبرداری ورکړې ده. نوموړی د AI انکلوزیو کمپنۍ سره په همکارۍ غواړي په خلکو کې د مصنوعي ذکاوت په هکله پوهاوی زیات کړي. په هند کې په دې وروستیو کلونو کې د سایبري جرمونو شمیر ډیر لوړ شوی دی. د سایبري جرمونو په اړه د رسمي راپور په اساس له 2022 تر 2023 کال پورې په دې کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دومره زیاتوالي تر ټولو لوی علت څه دی؟ په هند کې د ډیجیټل ټیکنالوژي په هکله کم آګاهي. په دغه هېواد کې تر 900 میلیونو ډیر خلک زیرکه ټلیفونونه لري، خو د ډیجیټلي سواد کچه تر 10 سلنې هم ټیټه ده. ډیپ فیک هم په دغه خطرونو کې شامل دی چې د مصنوعي ذکاوت په مرسته پکې د هر یو کس आवाज او د ویډیو نقل جوړېدل شي. د بیلګې په توګه په دې صورت کې تاسو ته د دې خبرې د ډاډ درکولو کوښښ کیږي چې تاسو سره اړیکه نیونکی کس تاسو پیژنئ. سایبري مجرمین د دې ټکنالوژي په وسیله ډیر زیات زیان اړولی شي. د دې یو بیلګه د هانګ کانګ د یوې کمپنۍ مشر دی. یو جعلکار د ده د غږ او څیرې نقل جوړ کړ او له یو بانکي حساب څخه بل ته د 29 میلیون یورو په ارزښت پیسې انتقال کړې وې. په راتلونکي کې له دا ډول جنایتونو څخه د ځان ساتلو په خاطر AI انکلوزیو د کمپنیو ترڅنګ قانون نافذونکو ادارو او سیاستوالو ته روزنه ورکوي. په ځانګړي ډول انفلوئنسرانې یا نفوذ کوونکي ښځې د دغو جنایتونو قرباني کیږي. یو بل بیلګه یې ښځې دي چې د مصنوعي ذکاوت په مرسته څیرې د یو انلاین انفلوئنسر له څیرې سره بدلوي او د مصنوعي ذکاوت یو نوی انټرنیټي حساب جوړیږي چې دغه جعلکار بیا خرڅولی شي. هغوی د دغو ښځو له ډیجیټلي هویت سره ریلزونه او نور مواد انلاین خپروي او له دې لارې پیسې ګټي. په هند کې د ټاکنو په پایلو د اغیزې اچولو په خاطر د سیاستوالو د ژورې جعلکارۍ پیښو ته په کتلو سره معلومیږي چې دغه خطر واقعي دی.